هغې یو دلیل دا هم دی فاطمه بنت قیس رضی الله عنها د دې خاونو ابو عمرو بن حفص هغه وله طلاق ورکو او داسې طلاق یې وله ورکو هغه دریم طلاق چې د هغې نه بعد بیا واپسي نه کېږي الا دا چې بل خاوند ته واده شي او هغه بیا سره طلاق کړي. بیا د دوی په منځ کې څه خبرې رالي چې یعنې دې خرچه ولې نه ورکوي فاطمې له. هغه ورته ووایي ابو عمرو چې ستا په ما باندې څه حق نه کېږي د خرچې. دا راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وي یا رسول الله خبره دي چې دا خو ابو عمرو ما له طلاق راکړې ده وایي چې ستا په ما باندې څه خرچه هم نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي لیس لکې علیه نفقه. دا خبره خو صحیح ده. دریم طلاق نه بعد خو بیا خرچه نشته. خو اولنی طلاق دویم طلاق عدت په دوران کې خرچه په چا ده؟ خرچه په خاوند ده. و دریم طلاق نه بعد خو بیا څه نشته. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ته د ام شریک په کور کې دا عدت تېر کړه. ام شریک دا یو مشره زنانه وه، ډېره اوچته زنانه وه. خو بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه نه هلته نه، هلته وایي زما دا صحابه کرام ځي راځي، دا ملګري زما ځي راځي. مشره ښځه وه، بوډۍ ښځه وه. دا صحابه کرام به اکثر تپوس تلو تلو، ډېره درنه ښځه وه. نو که ته هلته عدت تېری نو هلته خلک ځي راځي، تپوس له ځي راځي، نو ځای مناسب نه دی. ته د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په کور کې عدت تېر کړه، بدله ځای درکړي. او هغه سړی ړوند هم دی او تاله به ځای درکړي. نو چې کله ستا عدت ختم شو نو ته بیا ماته ووایه. هغې ویې صحیح ده. چې عدت کله ختم شو نو دا معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه او ابو جهم رضی الله عنه دا دواړه تلي دي او دی غوښته. وایي زه رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې یا رسول الله ابو جهم او معاویه راغلي دي ما غواړي چې موږ سره واده کړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما ابو جهم، هر چې ابو جهم دی فلا يضع عصاه عن عاتقه، اخو د اوږې نه امسا او چوکه نه کوزوي. د دې یو معنی بعضو علماو دا ذکر کړې ده، معنی چې په سفر ډېر ګرځي. پخوا چې به خلک په سفرونو ګرځېدو او د اوښان به او په اسونو باندې یا په خرو باندې او په دې شړو کې نو امسا چوکه دا به ورسره وه. خو دلته واضح دا دی چې د دې نه ښه تفسیر هغه دا دی چې هغه ښځې ډېرې وایي هر وخت ورسره امسا یي، معنی ده چې هر وخت وهل کوي. او په صحیح مسلم کې یو حدیث ته په هغې کې دا دی اما ابو جهم فرجل ضراب للنساء. هر چې ابو جهم دی نو ښځې ډېرې وایي. هم معاویه چې دی نو فصعلوک لا مال له، معاویه خو فقیر سړی دی، هغه سره مال نشته. نو داسې کار وکړه د اسامه بن زید سره واده وکړه. وایي زما خوښ نه و، زما وی خوښ نه و، ځکه چې تک تور انسان و اسامه رضی الله عنه، تک تور. نو د هغې داسې چې اوچت خاندان کې او داسې سړی خوښېږي او دا خو طبیعت دی د انسان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اسامه سره واده وکړه. بیا یې ورته اسامه سره ما ورسره واده وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د کې به خیر وي. فجعل الله فيه خیرا، په دغه نکاح کې چې الله کوم خیر اچولی. وایي زه ورته بیا حیرانه شو. دا فضیلت دی د اسامه رضی الله عنه، ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغه دینداري معلومه وه، د هغه فضیلت ورته معلومه و، د هغه شان ورته معلومه و، د هغه کرم ورته معلومه و. او سړی چې دی نو داسې اوچت خاندان اوچت نسب والم نه و، رنګ نه هم ښایسته نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هم هغې ته وویل اسامه سره واده وکړه، لکه چې همدې کې خیر دی. او دلته ته دا فایده ذکر کړم که چېرته خپله خور لور او کور کې یو کشره چاته په واده ورکوې یا نکاح باندې، دې ته مه ګورئ چې هلک ښایسته دی او که دنګ دی او سپین دی سور دی سترګې شنې دي ودي دي، دې ته وګوره چې دینداره دی او که نه.
که دیندار دې ورکړه او د الله نه یېرېدو بیا پې مه یېرېږه چې د الله نه یېرېدو بیا پې مه یېرېږه او چې د الله نه نه یېرېدو که نه او تک شنې سترګې او تک سپین سړی او ښه د درنې کورنۍ او ښه ډېر جیداد یي که نه نو بیا پې هم یېره شتې ځکه چې د الله نه نه یېرېږي او چې د الله نه نه یېرېږي هغه هر څه کولی شي نو دې له اهمیت مه ورکوئ حدیث کې داسې راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راشي په تاسو پسې یو سړی او تاسو راضي یې د هغه د دین نه او د اخلاقو نه رشته ورسره کوئ راضي یې د دین نه او د اخلاقو نه نه وي چې راضي یې د جیداد نه راضي یې د رنګ نه د ښایست نه چې د دین نه راضي یو روایت کې راځي امام مسلم دا روایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من احبني فلیحب اسامه څوک چې زما سره محبت کوي د اسامه سره دې محبت کوي دومره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مین بلکې صحابه کرامو ته هم پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ده باندې ډېر مین دی قصه موږ ذکر کړې وه هغه زنانه بنو مخزوم قبیلې والا چې غلا یې کړې وه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې حد قایم و لاس یې ته پرې کو نو بعضو خلکو مشورې وکړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به ووایو چې دې سره څه ګزاره وکړي هر یو یاره وایي دغه کار موږ نشو کولی پیغمبر ته به څوک وایي ها که کولی شي نو اسامه بن زید یې کولی شي حب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایي مینه دی ورته ویلی شي نو بیا پسې هغه ورغی او خبره یې وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو دا وایي چې د ټولو دپاره شریعت یو شان دی که زما لور غلا وکړي د هغې نه به هم لاس